د اډوبي فوټوشاپ پیژندنه درسي لړۍ د انځور یعنی عکس تصویر پروسس کولو او ډیجیټل راستنولو لپاره تر ټولو پراخه کارول شوې وسیله اډوبي فوټوشاپ تر ماستر کچې زده کړئ. د دې 5 کورسونو په کتلو، لوستلو او عملي کولو سره به تاسې د اډوبي فوټوشاپ کارول زده کړئ. ان که تاسې مخکې دا پروګرام یا برنامه هیڅ کله هم نه وي کارولی، د یو لړ عملي درسونو له لارې تاسې به هغه څه زده کړئ چې تاسې ورته اړتیا لرئ. دا ممکنه ده چې په مسلکي ډیزاین یا ډیجیټل خپرولو باندې به تاسې پوه شئ. تاسې به د اډوبي فوټوشاپ انټرفیس او د دې مین ټولز یا اصلي وسیلو په پوهیدلو سره پیل کړئ. بیا به د ډاکومنټس یا سندونو تنظیم او ترکیب زده کړئ. د لایرز یا پوړونو او سلیکشن یا انتخابونو سره کار وکړئ. جمع یو بل شی چې د دې ډول پراجیک یا پروژې لپاره اړین دی هغه مسکونه دي. بیا به تاسې د فوټو مونتاژ یا د انځورونو د ترکیب نړۍ ته غوږ شئ او د عکس اندازه او د حل اساسات یا ریزولوشن زده کړئ. همدارنګه تاسې به د ترانسفورمیشن یا بدلونونو کارول زده کړئ ترڅو تاسې هغه څه انځور کړئ چې تاسې په خپل ذهن کې تنظیم کړئ. وروسته به تاسې د آپشنز یا اختیارونو پراخه نړۍ ومومئ چې د فوټوشاپ برش یې وړاندیز کوي. تاسو به دا هم زده کړئ چې د بې عیب او رښتیني پای سره خپل فوټوګرافس او عکسونه د بیا جوړونې، پاکولو او ښه کولو لپاره د ری ټچینګ ټولز یا راستنولو وسیلو څخه کار واخلئ. په پای کې به تاسو ته د اجسمنټ لایرز په سمه توګه پلي کولو څرنګوالی توضیح کړو. د دې کارولو سره تاسو کولی شئ تفصیلي لایټس او شیډو یا سیوري درملنه ترسره کړئ او رنګ د خپلې پروژې یا پراجیکټ د اړتیاو سره تنظیم کړئ. دا کورس د چا لپاره دی؟ دا لومړني کورسونه دي او هیڅ ډول مخکینی پوهه لازمي نه ده. یاده دې وي چې دا د هغه چا دپاره ګټور دی چې د اډوبي فوټوشاپ سره د پیل کولو علاقه لري. دا کورس پر 5 برخو ویشل شوی. د کورسونو دغه ښکلې په زړه پورې درسي لړۍ داسې موږ ته یې راکړې ده چې نه به مو په زده کولو کې وخت ضایع شي، نه به له کاري تجربو پاتې شئ او هم به پروګرام زده کړئ. له دې وروسته یوه بله درسي لړۍ د فوټوشاپ هم درته لرو چې له هغې سره به ستاسو د فوټوشاپ کورس مکمل شي. له تاسو مو هیله ده چې دا زده کړئ او تر پایه تعقیب کړئ او د هر لوست د کتلو وروسته تمرین او پریکټس وکړئ.